سندرغاړي جلال هاشمي په افغانستان اوسني حکومت وژلې ده او مړی په جلال آباد کې را پیدا شوی دی. نو ټول معلومات به درله په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د افغانستان سندرغاړي جلال هاشمي چې د ستاره افغان نه یې واډونه واخیستل، ډېره زیاته مشهوره شوله او د هغې نه بعد یې بیا سندرې ویل پرېښودل چې اوس دغه خبر مخې ته رالی. خاوند یې دغه بیان ورکړو چې جلال هاشمي ورکه شوې ده، کوره چا تختولې ده. هغې نه بعد یې بیا دویم بیان دغه رالی چې هغه خپلو کره تللې وه او بیا را نغلله. دغه پوسټونه چې اوس په سوشل میډیا خپرېږي چې جلال هاشمي د افغانستان اوسني حکومت وژلي او مړی په جلال آباد کې را پیدا شوی دی، دغه باره کې مونږ ډېر معلومات وکړو چې دغه خبر رښتینی دی یا دروغ دی. نو دغه معلومه شوه چې د افغانستان کوم اوسنی حکومت دی په هغه باندې کوم کسان دي هغوی پې تورنې غوټه کوي او دغه پوسټونه په سوشل میډیا کوي چې دغه کار د افغانستان اوسني حکومت کړی چې جلال هاشمي وژلې ده او مړی په جلال آباد کې غورځولی دی. نو دغه خبر کې هیڅ حقیقت نشته. په سوشل میډیا باندې ورځ تر بله داسې ډېر پوسټونه کېږي چې هغې کې ډېر دروغ وي. نو دغه باره کې هم درله معلومات درکوو چې جلال هاشمي تر اوسه پورې معلومات نشته چې هغه را پیدا شوې ده یا نه ده یا چېرته تللې ده یا چا تختولې ده. دغه باره کې چې څه اپډیټ مخې ته راشي، رښتینی خبر سره ضرور شریکوو. دغه معلومات هم درله ضرور ګڼو چې درې کړو چې د افغانستان کوم اوسنی حکومت دی هغه باندې تورنې کېږي او دغه دنیا ته ښایي چې په افغانستان کې امن نشته دی. دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. جلال هاشمي چې تر اوسه پورې را پیدا شوې نه ده او په افغانستان کې کوم اوسنی حکومت دی په هغه باندې تورنې غوټه کېږي. جلال هاشمي باره کې څه اپډیټ راشي چې هغه چېرته تللې وه، چا وژلې، چا نه ده وژلې، څه نوي معلومات مخې ته راشي یا به درسره ضرور د دې چینل نه شریکوو. ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. که تاسو چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ او که معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چې داسې اپډیټ تاسو سره په وخت شریکوو.